ملګرو دغه نوی نظم په یاد کې د مسافر ورور ټول پښتون ولس ته په پښتنه مینه ډالۍ. د دې سړي په مخ بلا بلا غمونه ښکاري، په دې تصویر کې راته ډېر نصیحتونه ښکاري. غمونه دا چې دا سړی مسافرۍ کې مړ دی، د کور نه لرې په خوارۍ او مزدورۍ کې مړ دی. د کور مېرمنې ورته څومره انتظار کړی دی، د هر انسان نه د راتلو تپوس په لار کړی دی. هغه بوډا پلار به ترې ډېر ډېر امیدونه کول، د خپل بچي د لیدې ډېر ډېر ارمانونه کول. هغه بوډا پلار به ترې ډېر ډېر امیدونه کول، د خپل بچي د لیدې ډېر ډېر ارمانونه کول. نن یې تابوت کې په سرو وینو اندامونه راوړه، ظالمه خاره تا نه ډېر ډېر ارمانونه راوړه. راځم اوس د دې تصویر نصیحتونه لیکم، د زړه په وینو پښتنو ته څو لفظونه لیکم. دی چې د چا په عزتونو باندې ننګ کولو، دی چې د چا په سر د خلکو سره جنګ کولو، دی چې په یو کور کې د چا سره زندګي کوله، دی چې د چا دپاره یاره مزدوري کوله، دی چې په یو کمبل د چا سره خوبونه کول، د ماشومتوب نه یې چې چا سره بالونه کول. دی چې په یو کمبل د چا سره خوبونه کول، د ماشومتوب نه چې چا سره بالونه کول. دی چې په چا باندې یقین او بروسي کولې، د چا سره به چې دی یو شانته جامې کولې. دی ته چې ګران او د ټولو نه نږدې سړی و، بس لنډه دا ده چې هغه یې د چاچا بچی و. هغه سړي دا په دردناک مرګي وجلی دی نن، په خېټه خېټه یې چاړه باندې وهلی دی نن. هغه سړي دا په دردناک مرګي وجلی دی نن، په خېټه خېټه یې چاړه باندې وهلی دی نن. ظالمه داسې خو قسم دی څوک هندوان نه وجني، مسافرۍ کې خو ظالمه څوک ماران نه وجني. د نن نه پس به څوک په خپل رور بروسه نه کوي، څوک به د چا په سر د چا سره لانجه نه کوي. د ژوند قصه دې پښتنو ته یو عبرت پاتې شو، دلته د هر انسان په زړه کې یو نفرت پاتې شو. د ژوند قصه دې پښتنو ته یو عبرت پاتې شو، دلته د هر انسان په زړه کې یو نفرت پاتې شو. تا له خو وروره د عبرت نه ډک مرګی پکار دی، په دې جرګه کې د عمر په شان سړی پکار دی. د یانه اوس په چا یقین او بروسه وکمه، خو په اخیره کې به دغه یوه ټپه وکمه چې د ابۍ بچی دې نه و، هسې په چا باندې به نه کوې نازونه. چې د ابۍ بچی دې نه و، هسې په چا باندې به نه کوې نازونه، هسې په چا باندې به نه کوې نازونه.